مونږ نه کې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. یو ځل بیا زه بلازي افغان له تا سره په یوې غوره او نوې موضوع غږېږم. ګورئ اوسپنه هېڅ څیز نشي جدا کولی، هېڅ کله له منځه نه ځي. ولې کله چې همدغه اوسپنه یوه برخه یې زنګ ووهي نو شکست سره مخ کېږي، له ماتې سره مخ کېږي او دوه ټوټې کېږي. همداسې زما او ستا ژوند هم دی. زما او ستا ژوند هېڅوک نشي بربادولی بغیر له زما او ستا د فکر او تفکر له فکر څخه بغیر. نو کله چې هم موږ او تاسې فکر جوړو مخکې تر مخکې باید بریالي واوسو. مخکې تر مخکې دا فکر ولرو چې هو زه دغه ځای ته رسېدی شم. په دغه کې به څو ګټې کوئ؟ اول فکر او تفکر هم ټول بریا ته وي. د ناکامۍ لپاره هېڅ دلیل نه پاتې کېږي. دوهم دا چې کائنات در سره مرسته کوي، خلک در سره مرسته کوي، پاک رب در سره مرسته کوي. په قدم چې اخلئ دا قدم در سره خپله مرسته کوي تر څو تاسې بریا ته ورسېږئ. ولې کله چې یو قدم اخلئ او تاسې مخکې تر مخکې د ناکامۍ هوډ له ځان سره کړی وي او دا فکر مو کړی وي چې زه نشم کولی دغه ځای ته ورسېږم، هېڅ څیز له تا سره مرسته نه کوي. حتی چې څومره تکړه او څومره بریالي هم واوسئ له ماتې سره به مخ کېږئ. نو تل په خپل فکر باندې کار وکړئ. فکر مو دومره مثبت جوړ کړئ چې کله ماته هم خورئ نو فکر وکړئ چې دا ماته نه ده، دا زما لپاره بریا ده او نوی پیل دی، یو غوره پیل دی. نو همیش مثبت واوسئ او د خپل فکر په اړه دقیق واوسئ چې څنګه فکر او تفکر ځان ته جوړ کړئ تر څو یو غوره ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.